د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد ریاست د لارښوونې پر بنسټ د هلمند ولایت پوهنې ریاست کارکوونکو څخه د دعوت او ارشاد د نصاب د معاملاتو برخې په دوهم پړاو کې ازموینه واخیسته شوه. یاد ازموینه د هلمند د پوهنې ریاست د دعوت او ارشاد مسؤل مولوي حبیب الرحمن حما صاحب له لوري د ریاست له ټولو کارکوونکو څخه واخیسته شوه. دغه ازموینه چې د کارکوونکو د دیني پوهاوي د لوړولو، مسلکي وړتیاو د پیاوړتیا او د اسلامي ارزښتونو د لا ټینګښت په موخه تنظیم شوې وه، د هلمند پوهنې ریاست په جامع جماعت کې ترسره شوه. په یاد ازموینه کې د ریاست ټولو کارکوونکو ګډون کړی و او د ټاکل شویو پوښتنو پر بنسټ خپل علمي او دیني معلومات وړاندې کړه. د هلمند پوهنې ریاست رئیس الحاج مولوي محمد یوز انصاري صاحب د دغسې ازموینو د ارزښت په اړه وویل چې دا ډول ازموینه د کارکوونکو د علمي او دیني پوهاوي د لوړولو، د اداري چارو د ښه والي او د اسلامي اصولو د پیاوړتیا لپاره مهم او اغیزمن رول لري. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د پوهنې ریاست به د وزارت د لارښوونو سره سم د علمي او دیني ظرفیت لوړولو دا ډول پروګرامونه په دوامداره توګه تنظیموي.